زما جامت نه و چې زه دې ملک ته راغلی یم. دا بچي مې دي، دا ګوره ځوانان دا دي، دا مې دي. زه چې تا کابل کې پرېږدم لارې به پیدا کړه، په پېښور کې به لارې یار پېښور کې کېدای شي پیدا کړم. بس موږ ته داسې محسوس کېږي لکه موږ چې مور پرېږدو. خپل وطن ته روان یو خو جاړو. مو چې ډېر هم بدرنګه شي بچی ته نه تختی لاړ شي هغه وطن جوړ کې ټیک شو چې زموږ هم له خیراز شي چې خوا کې ګاونډي مضبوط دی او جوړ دی. بخیر بوزم. څونه نفره خلک یې؟ والله ماشه ډېرې څونه یاره زیات دي. موږ خو کډه کې داسې یو ګاډي کې داسې وی چې 80 کسان یې نښه کړې مې خبرې په یو ټرک کې په یو ټریلا کې ښه یو ټریلا کې واته کړي وي. اته ستاسو په کوم ټریلا کې ناست یا کومه یوه ده؟ هغه ده ښه دغه یوه دې ده. نه پله ولاړه. نو څونه خلک یې پکې؟ بس داسې وی چې 80 کسان به یې پکې. ځای به چاته بیا؟ زه به ورته خیره نه سره نو دا غزې خو به هم سنونې که نه افغانستان کې چېرته؟ سرخوت کې سرخوت. دا بیا څونه لرې ده تورخم نه چې وراوړې؟ بس یو 2 ساعته 3 ساعته نو مزه. چې ته تللی نه وو نو څه به راته ووایې؟ دا خو نیمچه پاکستانیان دي که نه څه به ورته ویل؟ څونه موده په دې وطن تېره؟ بس داسې وی چې 6 کاله. 6 کاله. زه لا هم په خوشحالو پوه بس امین. دا د وطن دی ښه زویه. بالکل صحیح. لاړ شي اباد یې کړې صحیح ده که نه؟ انشاءالله. موږ هم خوشحالېږو. ډېر ښکلې خواږه چې زموږ ډېر ښه یاران دوستان دي هلته چې لاړ شي نو صحیح به زموږ مړه فراخ وي چې که هلته وروړم نو هلته هم یاران دي حجرې به کولې وي سر دا محبتونه به چې خلک به راډالې کوي. نو که دلته راځې نو هم وروره موږ درته خوشحالېږو چې زه هم ټیک ده که نه؟ ته څونه نفر یې چې ځې؟ زه تقریبا 14 کسان یم. 14 کسان. کور مې ده. ښه هلته به چېرته ځې؟ هلته به جلال آباد سرخوت له به ځو. څونه کډې دا وخت روانې دي اندازاً؟ تقریبا ډېر بې انتها کډې روانې دي او سردي څونه موده تا دلته تېره کړې؟ ما 40 کاله. او پاک پروردګار بالکل زما جامت نه و چې زه دې ملک ته راغلی یم. دا بچي مې دي، دا ګوره ځوانان دا دي، دا مې دي. همدلته پیدا شوې ده او همدلته بس واده مې هم بچي هغه دی. دا ټول کنه دا غزه کړه پاکستان نه دا غیزه ده. او جی دې چې زه وای چې زمو کنه نو بس زلې نه کیږي نو بس زونو سو کو او کنه جی څنګه چل ځان خلک خیال دې ودرې کنه دا خوږه خوږه خبره اور خلک روان دي داري بچنګيري تا ته کوم دلته وشو کنه او بل چکر به لګو افغانستان ته کنه بس ویډیوګانې کې به هم کته خپل وطن دغه سیو نن وګوره بس ان شاء الله نن چې قسمت را پېښ کړو وځو ګورو به اړې دي کی بس ولا را پیښه د مجبور یو وس بزونو ولا خو زړه هم کېږي وطن دې چې وکړو دې راسي خپه دی وره ولا ټول بس توان په دې حالت کې انسان خپي د په محبت او په خوشاله رخصت کې ان شاء الله ان شاء الله چې څه تکلیف ته ملون شي نبی وین ستونزه کې رانی شي بالکل بوته نه اوس چونکه دلته کې خلا موسم ټیک ته خلک وي یخت خو بیا هم ګرمایش تا دا صوبه په ګرځوي کولر په ګرځوي आवाज په کوي صحیح کو به ان شاء الله سر ها دې خو رامخ کې شاله کا تم رواني څو مودې دلته تیر یار بس سلويخ کال پلان بس خو پیدایش هم پاکستان کې شوی زه چې تا کابل کې پرې د ملارې په پیدا کړ په پېښور کې بلاره یار پېښور کې کېدای شي پیدا کابل کې
دا ماشوم چې لاړ شي دا زموږ سفیر دی د خوږ وطن پاکستان دا بچی چې لاړ شي دی به د پلار او دی به د دین کې کیسې کوي چې داسې یو وطن چې په موږ سختنو او موږ ته په پاکستان کې لارې کولوي موږ دا هغه ځای غنم خوړلی او موږ په هغه ځای کې رشتې کړې وي دا زموږ سفیر دی صاحبه دته ګوره د امن د محبت خبرې ښایه صحیح ده که نه دا چا په نفرت کې چې رانه شي دا د وطن دی او افغانستان مې وطن دی نو دا بچی چې لاړ شي ته خوږې خبرې کوه چې په خوږو یادونو کې راغټ شي چې داسې وطن دی چې پوله ما سره نږدې ده او نوم یې پاکستان دی الله دې لره د زړه مینه وکړه سم ده په خدای یقین یو منډه راکوشه کنه یار یو پاتې جاړي ولې جاړي دا دونه خپل مور پر دې وکړه دا ستا وطن دی ولې خفه کېږي بس موږ ته داسې محسوس کېږي لکه موږ چې مور پرې قسم دی پیدا شوي هلته خفګان راځي موږ سره هر چا څه بد هم نه دي کړي خیر دا پکې راځي ګیله د چا نه کوي لکه زموږ مور که الله پورې مې قسم زه پې ټول د ښځو داسې ژړل لکه مړي ته شي ژاړي دا ژړا راځي یعنې دا جدایي داسې لکه بچي چې د مور جدا کېږي قسم بهتره ده ډېره زیاته ده مور قسم مې د خدای و بچي مې په قبر کې ایښي دي وفات شوي دي لا اله الا الله محمد رسول الله کو پاغه مې دون افسوس راځي سونه چې زمين پرېدم پاغه راځي کله چې ستنی ګړه بدل تفرې دی بس زاله د خوشاله بوزا دا څنګه چې ته خپې کنه زموږ ارمانو ستا ډېر ویلکم دی غریبانو د دغه سره ډېر دغه منډه وای خلک تا مېلمانه چې څنګه رخصتي کوم داسې دواګانې به تاسو هم کوئ موږ ډېره مهرباني دا چې سکڼې اوښکې د ځان سره یوړې دا مې خوږ افغانستان ته ورډالې کا دا ته جړېدونو مخ سره د پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوې دغه محبت بیا واپس موږ ته ډالې کې دا چې دې ځای لاړې صاحبه دا سحرې د هېرېدو نه دي دا یادونه د هېرېدو نه دي دا یوه مورکې ده چې تاسو پرېښوده یاد ساتئ زما افغانانو ماته نږدو او په ما ډېرو ګرانو کله چې خپل وطن ته لاړ شئ نو یاد ساتئ دا ستاسو وطن دی الله دې بیا سختن نه راولي الله دې بیا امتحان نه راولي چې بیا تاسو کډه پسر شي الله هم په خپل وطن ډېر خوشاله او سوکال لره ځکه چې زموږ زړونه تاسو سره درځيږي د پاکستان چارواکو هغه ادارو ته هم دا یو گزارش کوم هغه ادارې چې لګیا دي او د دې د ستنېدو د پاره تنظیمات وي ناغي ته ډېر خیال وساته دا سه رخصت کوي لکه د نازک لاس پشان دا یو خوږ لاس پشان او بیا په هغه ځای کې هم چې کوم د افغانستان حکومت ته امارات اسلامی تاغیت هم دا گزارش کوم چې دا خپل درنه درړل داسیم در دیدلې دي انتظامات داسو کې چونه کړيږي الله په خیر بوزه بچا जन्नत रेजिडेंसी पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर HPK से 0 मिनट की मसाफत पर मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब नज़दीक KFC रुम्बे और जानगड़े तसरोजर मॉल हवादार अपार्टमेंट्स रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा खारजी रास्ते जन्नत रेजिडेंसी Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio treatments available. Chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, HydraFacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333338037.
تاسو نه موده تېره کړه؟ ما زه پیدایش هم همدلته شوی، اوس روان یم خپل ملک ته. نو وړه دې څه وایي څه پوزیشن دی حالات یې څه وایي؟ او حالات خدا سي دي چې خپل پیدایش هم دلته وشو، رالوی هم دلته شو، دا موږ داسې ګڼو لکه خپل ملک یې ګڼو. او بس چې همدې ځای نه وباسي نو زړه م ډېر زیات خفه دی چې ماحول کې رالوی شولو. دې ماحول سره موږ ډېر بلد وو. هلته چې زه اوس ناشنایي ده زموږ، هلته چې خپله دوستانه یارانه پیدا کوو نو دا به ډېر ټیم لګېږي. واده دې هم دلته کړی دی؟ او واده مې هم دلته کړی، 3 بچیان مې هم دي او پیدا شوی هم همدلته یم او لوی هم همدلته شوم، واده مې هم همدلته وکړو. بس خپل په وطن دې دونه موده کې چې ته په پاکستان کې د افغانستان سره به دې اړیکې ساتلې تلې راتلې به؟ یو 2-3 دفعې تللی وم. نو اوس چې لاړ شې هلته څه کور کورکۍ لرې که نه؟ یاره د فلحال خو لا د څه درک نه لګېږي، کور وبه چې بس په چرته م ور واړول لا فلحال څه انتظام نشته؟ نه. حکومت هم ستاسو دپاره هلته څه انتظام کړی دی که نه؟ بس دا پته خو موږ ته هم نشته دی چې څه شته او که نشته. الله مو ښه لره باچا. بس الله دې تاسو هم ښه لري. امین امین. سره ستاسو سره ستاسو. دلته مې پیدایش شوی 2015 پورې به دا بارډر کولاو، موږ به تلو راتلو. 2015 کې بند شو، پاسپورټ شو، موږ په 2014 کې لاړو افغانستان ته، بېرته 2021 کې رالو دلته. اوس رواني ځکه اسناد نه لرو، کارډونه موږ هغه وخت ختم کړل 2016 کې که نه، اوس هېڅ نه لرو. روانې خو زموږ د دواړو حکومت نه دا خواهش دی چې دا دې وکړي ماشومان ټریلونه کوزوي په دې جال یې بیي. جال ټول 90 سانتي دی، ګنډي ماران هم پکې روان دي، هر سړی پکې روان دی او دا ماشومان ډېر ذلیله کېږي. دا مسلمان دی، افغان دی، چې هر څه دی. کلاو لاره نه ده؟ نه دا کلاو لاره، روډ د دې ټریلو له کلاو کې چې څنګه داسې وایي که نه چې بار دی کې همداسې د ورته روډ هم کلاو کي. نه نه ټریله په بله لاره ځي، ماشومان په 80 سانتي جال کې اړوي. جال تنګ دی، ټول یو د بل پسې داسې. ته ولا پېښور نه زموږ نه کېږي چې موږ لاړ شو، نه د اسلام آباد نه کېږي ځکه موږ واړه دلته غټ شوي. زه به داسې چلو کوم چې زه به تا دې ښکلې غونډه کې غاړه درکړم او په دعا به دې رسخه. الله دې کامیاب لره، الله دې عزت ستاسو نوم دی؟ حفیظ الله. حفیظ الله. چېرته روان یې؟ افغانستان له. مخکې چې ته تلې؟ مخکې تلې چېرته؟ نه. نه یې تلې. بابا نه یې تپوس وکړه چې افغانستان څنګه دی، ولې مې بیایې؟ نو څه وایي ته؟ هلته غریبۍ نشته، دلته اولسان ښکاږي، د هغه دپاره هلته ځو. دلته دا ځای صحیح و، غریبۍ هم هر شی پکې ول، هلته غریبۍ دی، چی نشته دی. نو دې ځای پسې خفه شوې؟ ملګري دې د دې ځای دي؟ څه نومونه دي؟ ډېر دی، هلته مې ملګري شته، دلته هم شته دي. ستاسو نوم دی؟ ګلمینه. ګلمینه چېرته روانې یې؟ افغانستان ته. افغانستان ته. او دلته دې ملګري شته پرېږدې خو دی؟ هو. خفه یې ورپسې؟ هو. ډېره که لږه؟ ډېره. ملګرو ته څه وایې دا وخت خو ستا اواز ورته رسي، اوس خبرې ورسره وکړه. نوم یې واله وې، زه پسې خفه یم او لاړم دنه. زه پسې خفه یم لاړم. او نوم خو ته واله که نه کوي ملګري دي؟ ګلمینې روانې نه خوشحاله که خفه؟ خفه یم. خفه. بچیان دي؟ بچیان مې دي. دوی تپوس کوي چې چېرته مه بیایې؟ او دوی خو تپوس کوي، دوی خو ماشه خپله خوشحاله دي چې خپل وطن ته ځي. دوی خو وطن نه دی لیدلی او د پنچې بچیانو پیدایش هم دلته دی، زمونږ خپل عمر هم همدلته تېر شوی دی. دلته څونه موده تېره کړه؟ دلته هم کم از کم 35 سال تېر کړی. او 35 سال. ستا پیدایش هم د دې ځای؟ ما پیدایش خلاصه دې ځای وګڼه. نوي چې ځای اخر به لاړ شي که نه؟ نو بس دا اوازه خو ګډه وه، تله وه، او هلته چونکې امن نو د هغې د وجې دا غریبانان هم په شش و پنج کې بس حکومت یو فیصله وکړه، دا اوس غریبانان روان دي. د یو صحافي په نیز زما صرف دا فرض جوړېږي صاحبه چې زه د دې اواز پورته کړم. دا خلک موږ سره لوي شو، زموږ په دې کې رښتې دي، د دې رښتې دلته شوي دي. دلته ډېر داسې افغانان وروڼه دي چې د هغې ټبر د پاکستان سره تعلق ساتي. ډېرې خویندې زموږ داسې دي چې د هغې خاوند د افغانستان دی. زما په کور کې یو ماشوم اوس هم کار کوي، نو
د هغې پلار د افغانستان دی مور یې د 400 ده ټیک ده نو دا به داسې شي چې یو بل کې موږ ورغلي خلک یو بهرحال دا د هغه وطن خلک دي پرې چې هغه وطن جوړ شي چې آباد شي چې دوی د خپل وطن خواږه اوسه زه تاسو ټولو ته خبره کوم دا غوږ شوه تاسو چې د کوم وطن نه روان یې چې افغانستان ته راځه د هغه ځای میوې دلته راځي لاړ شه ښکلې انار له چې په خپلې وسکې او په خپلې راکټ کې دا هغه ځای نه سبزۍ راخوشي بیا دلته خورې لاړ شي هلته په هغه پوله کښېنې هغه سبزو ته ګوره چې دا وګوره د هغه وطن ډېر خواږه دلته را روان دي ویم تاسو ورشه په خپلو خواږو په خپله ور په سر شئ دا خپل خواږه په خپله ووینئ د افغانستان نه ځان ته به مو جوړوئ مور که ډېر هم بدرنګه شي بچي تې نه تښتي څه شی مور چې ډېر هم بدرنګه شي بچي تې نه تښتي صحیح ده په وطن به جنګ جوړ که نه خدای جنګ ختم کړی دی لاړ شي هغه وطن جوړ کړي ټیک شوه چې زموږ هم له خیرازه شي چې خوا کې ګاونډي مضبوط دی او جوړ دی دا رشتې نه ختمېږي دا درنې دي د دې ځای نه هلته سره روان دي او د هغه ځای نه غټ غټ ټرکونه دلته را روان دي موږ ته اقتصاد کې تړلي خلک یو په مذهب کې تړلي خلک یو ژبه یوه ده کلتور یو دی سوچ فکر یو دی ځان کې نفرت والا سړی پرې نه دی ګورې پام کوئ ګورې په ځان کې هغه سړی پرې نه دی چې نفرت کوي علام په خیر بوځه باچا رانږدې شه هلکه علام په خیر په خوشحالو بوځه ښه Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। بدل تر راغلی جی بدل تم چې کوم وخت کې رزق زمونږ دلته مقرر دلته نور زمونږ رزق ختم شو الحمدلله موږ ته خوشاله یو او خپل وطن ته الحمدلله روان یو او شکر دې د اوسه پورې چې دلته الله پاک رزق راکول ته به هم الله راکوي او به نور به د رب العالمین نه خیر غواړو چې څه د الله خوښه هغه به کېږي دلته څونه موده تېره دلته مې الحمدلله 3 کاله مې تېر کړه ښه الحمدلله ښه په خوشحالۍ باندې هلته به چېرته ځې الحمدلله هلته به جلال آباد ته ځم الحمدلله او ان شاء الله چې دلته الله پاک راکوي هلته به م رزق راکوي خپل وطن مې دی دا څوک دي دا ټول خپل کسان دي دا ټول دي دا زما ټول وطنداران دي خپلوان مې دي کلیوالا مې دي او بس الحمدلله ټول روان یو خپل وطن ته په خیر خیرت باندې روان یو او د الله په فضل او په کرم سره او جی دې سره لږه خبره کوم دې ځای کې ورته ودرېږم یار یار بس سلام په خیر بوزه امین کې خیر اوسه من مته دعا بس دعا کوه چې بس اسب جان لاله د خبر راځي ډېر خو وخت دلته تیر کړو خپل وطن ته روان یو خو جاړو دا کله چې کله عام سړی هم د خپل کور نه مالت ته کډوړي هم پکې سختن وي خو خیر دغه ټول خواږه چې کم دی که نه هغه هېر نه کړي باچا دا لږې سختې به وي انشاءالله نه تېرو خو دومره سخته چې دغه ماشومانو ته لږ کتل چې ډېر نه یو 2-3 میاشتې ټیم یې ورکړی وی هلته واورې شروع کېږي سب جان لاله سب جان لاله ما ته هم یو غاړه راکړه بیا به یې تاسو ډېر خواږه خلک یې الله راته سلام په خیر بوزه دا تلې قافلې دا تلې خواږه دا د دې وطن هغه سفیر دی چې د ځان سره به د محبت پیغام وړي د دې ځای نه تلې هر یو میلمه چا د دې ځای کوربه و قدرمنو خو د وخت یو تقاضا او ضرورت چې خپله خاوره هم جوړول دي دا په دې کډو کې ناست هر یو سړی د دې وطن دی او قدرمنو هغه وطن هم د دوی دی بهتره داره چې خپل آباد کې خپل وطن په دغه سوچ او په دغه فکر چې ښکلی او دروند او مضبوط افغانستان د پاکستان لپاره او د نړۍ لپاره ضروری دی پاکستان زنده باد افغانستان زنده باد